پخوا دا مرکز په بله سیمه کې و، خو له هغې ورځې چې بریتانیا له اروپایي ټولنې بېله شوه نو دغه ځای د اروپایي ټولنې جغرافیایي مرکز شو. دې خوا ته یې د وتلو لار ده، برسره وینئ چې 1449 لیکلي نو او دا هم په ورڅبورګ ښار کې د ریزیډنس قصر یا ماڼۍ. له ماین سیند څخه سترې کښتۍ هم تېرېږي او بیا چې کله داسې سیمو ته راسي چې ارتفاع یې تفاوت ولري نو بیا دغه ډول یو بند ته داخلیږي، په هغې پسې بیا دروازې تړل کېږي او بل لوړېږي. د ګرځندوی سفرونه دوام لري. اوس روان یو د ورڅبورګ ښار خواته چې په بايرن کې واقع دی. یو وړ ښار دی خو ښکلی ښار دی. راځئ ننداره یې وکړو. د ورڅبورګ ښار د ماین سیند پر غاړه ودان دی. شاوخوا 128,000 نفوس لري او کليساوې، قصرونه او پلونه یې ډېر مشهور دي. پوهنتون یې ډېر مشهور دی چې 600 کاله وړاندې جوړ شوی دی او تر اوسه هم ودان دی. په زرهاوو محصلین لري. له افغانستان څخه هم ځینې محصلین د ماسټرۍ لپاره دلته راځي یا د نورو زده کړو لپاره. په 1945 کال کې په ورڅبورګ باندې بمبار وشو د نړیوالې جګړې په پای کې او په یوه ورځ کې 1129 بمونه پرې وورول شول چې د ښار ډېرې برخې یې ورانې کړې او ډېر کسان پکې ووژل شول چې زیاتره یې ماشومان، بوډاګان او بېګناه خلک وو. خو اوس بیا ودان شوی دی او ښکلی ښار دی. د ورڅبورګ خواته لاره بیا بنده ده. له همدې کبله بیا راغلو دلته یو ساعت دمه هم وکړو او لاره به هم خلاصه شي. اتوبان کې بیا څه پېښه ده، همیشه دا جنجالونه وي په لویو لارو نو کرار کرار به ځو. تاسو هم راسره اوسئ. دا سیمه د شرابو په تولید کې ډېره مشهور ده او علت یې دا دی چې دلته به د تپو کې چې ښکاري درته د انګورو تاکونه دي. له همدې کبله دلته واین ډېر تولیدېږي او دا ښار ته چې موږ روان یو ورڅبورګ دا هم له همدې کبله مشهور دی. هغلته د واینو ځینې فابریکې شته. په اړه به یې هملته کیسې وکړو. دا هم ورڅبورګ ته نږدې د اروپایي ټولنې جغرافیایي مرکز دی. پخوا دا مرکز په بله سیمه کې و، خو له هغې ورځې چې بریتانیا له اروپایي ټولنې بېله شوه نو دغه ځای د اروپایي ټولنې جغرافیایي مرکز شو او اوس په دغه سیمه کې واقع دی. خلک راځي که غواړي څوک یې لیدنه وکړي. دلته یې د لیدلو وړ یو ځای جوړ کړی دی او تر اوسه شته. دلته ټول معلومات لیکلي دي چې له کومې ورځې دا مرکز بدل شوی دی او تاسو یې کولی شئ وګورئ.
په بېلابېلو وختونو کې دا مرکز بدل شوی دی، دلته په نقشه کې ښکاري او اوس ورڅبورګ ته نږدې په بايرن ایالت کې دی. د ورڅبورګ ښار ته راورسېدو. ورڅبورګ یو وړ ښار دی خو ډېر ژوندی ښار دی. دلته پوهنتونونه ډېر دي، محصلین پکې ډېر دي او د ځینو تاریخي ودانیو او کلیساوو له کبله هم مشهور دی. Experience von der Würzburg Stadtfest. Und das war der Song Back on Track, der auch der Titeltrack ist von unserem neuen Album, das heute rausgekommen ist. Wir haben heute unser neues Album rausgebracht. Und wir machen gleich weiter mit einem Song, ebenfalls von unserem neuen Album, das heute rausgekommen ist. Der heißt Easy Rider. Jetzt auch ein cooles Musikvideo dazu übrigens. لاره نه کېږي. په ورڅبورګ کې دا پل چې دی ډېر مشهور دی. د پله په سر داسې بیروبار وي هر مازدیګر خلک چې کارونه رخصت شي نو مستقیم دلته راځي. دا پل افغانان ترمنځ د معیشت پله په نوم هم مشهور دی او هغه ځکه چې دلته ډېر بنډارونه کېږي او د واین څښلو یو مهم مرکز دی. خلک راځي مازدیګره دلته بنډار کوي، یو چا سره واده ایښی وي له هغو سره ګوري. که راغلی د دې پله لیدل مازدیګر مهال ماښام مهال مه هېروئ.
دلته کومه کلتوري میله هم ده نن. سندره الیزابت ویله، نو نه پوهېږم چې د هغې د مرګ په مناسبت وه یا کومه بله مسله ده. ادب مې الیزابت د انګلستان ملکه ده. کلیساوې ډېرې زیاتې دي په ورڅبورګ کې. دا یو مذهبي ښار دی. میوزیک تر اوسه سور نه دی نیولی، نو راځئ موږ به ښار وګورو او د ځینو ودانیو ننداره به وکړو. So, das nächste Stück steht an wieder mit Police, aber eine andere heiße Nummer. Eine mit der Flaschenpost, falls ihr den Titel kennt. Musik, der Bayer. له دې ځایه ښار څلورو خواو ته غځېدلی. دا یو پخوانی دود دی چې یو پخوانی عیسوي مذهبه مشر د خلکو ته مخ کېږي او د ټورستانو لپاره یو ډول نمایش وړاندې کوي. دا پل د ماین سیند په سر دی، کوم چې د فرانکفورت خواته بهیږي او ځکه هغې ته هم فرانکفورت ماین وایي. نو دلته یو تاریخي کلام ده د دې غونډۍ په سر. او نور هم ډېر ښکلي ښایسته ځایونه لري. کلا ته نو په سلګونو زینې ختلي دي او که په موټر کې نه راځئ باید دې ټولو زینو کې د ښار نه راپورته شئ او له هغه ځایه هم د کلا ننداره وکړئ او هم د ښار
خو ځان ستړی کول غواړي. په دې هنري ټوټه کې به څه ووایې؟ کلا ډېرې دروازې لري او له هغې نه یوه دا ده د لاندې که د زاړه پله له خوا راپورته کېږي پیاده نو په دغه دروازه به کلا ته ننوځئ. تیږې زړې دي او ښویې دي، د لوېدلو خطر شته که بوټونه مو ښوی وي. دا هم کلا بیا یو بل دیوال هم پرې راګرځېدلی، نو په تمامه معنا یوه جنګي کلا ده او د پخواني جنګ د تکتیک په لحاظ له دفاعي پلوه ښه پیاوړې ده. او له کلا د لاندې نو د ښکلی ښار او ښکلې منظره وینئ. لاندې دلته هم د انګورو باغونه یا تاکونه دي. راځئ لږ نور هم لوړ ور وخیژو. د کلا دریم سرای ته یا له دریم دیوال لوړ. نو فکر وکړئ یو وخت که جنګ و او خلک هغه مهاجم عسکر که تر دغه ځای راپورته شوي وي، پاسه هم نور دفاعي ځواک وي او بیا هم پرې ورپورته کېږي، نو دا به څومره جرأت غواړي او څومره قرباني او سرتیري. خو ښه دي چې اوس جنګونه نشته، د جنګ ځای سیاحت نیولی یا ګرځندوی نیولی. کله تاسې هم له جنګه کرکه کېږي، د نړۍ ښایستونه وګورئ او هر ځای چې اوسئ، هر ځای کې یئ، همغه شاوخوا کې طبیعت او د انسان د لاس شاهکارونه هم وګورئ. کلا دا دروازه خو بنده ده، خو له دې ځایه به ښار ننداره وکړو د بلې برخې. مخامخ په غره کې یوه کلیسا هم ده او شاوخوا کورونه هم دي. دې خواته یې د وتلو لار ده، برسره وینئ چې 1409 لیکلي. نو دا برخه دا د شاوخوا 400 کاله کېږي چې ودانه ده. دې ځای کې دروازه هم شته او داسې ښکاري دا به هم د همغه وخت وي. له ماین سیند څخه سترې کښتۍ هم تېرېږي او بیا چې کله داسې سیمو ته رسي چې
چې ارتفاع تفاوت ولري نو بیا دغه ډول یو بند ته داخلیږي په هغې پسې بیا دروازې تړل کېږي او بل لوړیږي چې بل لوړې شي کښتۍ بیرته هغه د لوړ مسیر برخې ته رسي او هلته خپل سفر ته ادامه ورکوي او که له هغې خوا کښتۍ راشي هم په دې ځای کې ننوځي راځي دلته اوبه ورته خوشي کېږي چې اوبه کښتۍ سره کښته لاړه شي بیا دروازې ورته پرانیستل کېږي او بل طرف ته وځي نو په دغه سیمه کې دا یو وړ بندک دی یا بند دی پورته خواته اوبه لوړې دي او لاندې خواته بیا اوبه ټیټېږي د همدې کبله په دې ډول سیمو کې لا داسې یوه تخنیکه کار اخیستل کېږي او دا هم په ورڅبورګ ښار کې د ریزیډنس قصر یا ماڼۍ چې د خپل باغ او مجسمو د ننه ودانۍ ډیزاین او په بهر کې د مهندسۍ او جوړښت له کبله مشهور دی دا قصر په 1820 کال کې کار پیل شوی دی او د 40 کالونو په موده کې بشپړ شوی دی او اوس د یونسکو د کلتوري میراث برخه دی په جرمني کې د ځینو نورو ځایونو ترڅنګ د دې ځای ساتنه هم کیږي او یو ډېر ښکلی او تاریخي او بهترین ځای دی که چېرته ټیکټ وکړئ په هغې کې هغه ټور هم شامل وي او دننه ورننوتلی هم شئ نو که چېرته دلته راغلی هماغه ټیکټ واخلئ او ورشئ لیدنه ورنه وکړئ دننه ډېر ښه تاریخي آثار خوندي دي قصر کې او باغ یې په رښتیا هم ښکلی دی اوس مازدیګر دی او زه باید د باغ ځینې نورې سیمې هم تاسو ته وښیم او د دې لپاره چې ډېر ځایونه وګورو نو باید بیړه وکړو یو څه اوس زیات تورستان نه لیدل کېږي خو د ورځې په جریان کې بیا دلته بیروبار وي او ډېر خلک راځي د باغ جوړښت یې وینئ ډېر ښکلی دی څنګ ته یو بل ستر پارک هم شته او سملاسي د ښار مرکز دی چې څنګه له قصر څخه ووځئ د ښار مرکز پیل کېږي نو له همدې کبله ګرځېدلو باندې ډېر نه ستړي کېږئ د جرمني داسې به ووایم چې د جرمني دا واړه ښارونه ډېر ښکلي دي که څه هم زموږ ستاسو ترمنځ ښایي ډېر مشهور نه وي خو ډېر د لیدلو وړ ځایونه لري نو که غوښتل مو تفریح وکړئ په چکر ولاړ شئ سیاحت وکړئ وګرځئ نو لومړی د جرمني دننه ځایونه وګورئ د باندې نړۍ خو مو بیا وروسته هم
په خدمت کې ده. زه باوري یم چې د دې قصرونو او ځایونو لیدل به مو خامخا سرپرایز کړي یا حیران به مو کړي. اوس د دې قصر جوړښت ته ګورئ، ښکلا ته یې وګورئ، نو بیا خپله قضاوت وکړئ. او موټر ډیزاین ته ګورئ څومره ښکلی. سراچه ده او بیا یې سینګار کړې ده. چې دا به څوک وي دا شوقي ماما چې دا یې وطن کې د کوم ځای په لاین چلولی. وبوځو ولاړ به شو د ښار ځینو نورو برخو ته. او دا هم د ښار په څنډه کې د ورڅبورګ بانهوف یا مرکزي ټرین سټیشن دی. او دا هم د ښار شپنۍ میله د همغه کلتوري میلې په دوام شپې تر ناوخته پورې دلته خلک وي. که سړی په کلتور پوه شي، په ژبه پوه شي، نو په داسې کلتوري میلو کې به ورته ګرځېدل په زړه پورې وي. په سندرو او شعر به پوهېږي، تاریخچه به پوهېږي د میلې، او څه چې روان وي په هغې به یې ښه سر خلاصېږي. له هغې پرته ښایي هر چا ته ډېر په زړه پورې نه وي، خو ښار د شپې هم ښکلی دی او ننداره یې ښکلې ده. دا هم له ورڅبورګ ښار څخه د ګرځندوی د سفرونو د لړۍ یوه بله برخه. د نورو ښکلو سیمو د لیدلو لپاره بیا هم زموږ د سفر ملګري اوسئ. سفرونه ادامه لري. تر بیا ښه وخت.